آیرلینډ افغانستان ته په لومړۍ چلوریزه لوبه کې ماتې ورکړه. سلامونه نیکې هیلې احترامات د کرکټ یاران یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. آیرلینډ افغانستان ته په لومړۍ چلوریزه لوبه کې په 7 وکټو ماته ورکړه. د لوبې پچه افغانستان وګټله او د بیټینګ فیصله یې وکړه چې په ټاکلو شلو اورونو کې آیرلینډ ته 169 منډې هدف وټاکه. د افغانستان لخوا عثمان غني 950، ابراهیم ځدران 9 او رحمان الله ګربز 6 د نورو څخه زیاتې منډې جوړې کړې. د آیرلینډ لخوا د افغانستان 7 لوبغاړي وسوځول شو. د آیرلینډ لوبډلې بیا د بیټینګ په برخه کې ډېره ښه لوبه وکړه چې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو یې د هدف په اخري اور کې ترلاسه کړ. د آیرلینډ لخوا انډي بلبرن 51، لورکان ټاکور 50 او پاول سټرلینګ 1 د نورو څخه زیاتې منډې ترسره کړې. لوبه تر ډېره مهاله د افغانستان په ګټه روانه وه، خو په اخري اور کې د ابراهیم ځدران د مس فیلډینګ له امله چې څلوریزه یې پرېښوده، دا لوبه د آیرلینډ په ګټه پای ته ورسېده. د بالینګ په برخه کې بیا د آیرلینډ لخوا بیري ماکارتي 3، جورج ډاکریل 2 او جوش لیټل او ګرت ډیلاني 1 وکټه ترلاسه کړه. د افغانستان په بالینګ کې بیا مجیب الرحمن 1، محمد نبي 1 او نوین الحق هم 1 وکټه ترلاسه کړه. لوبې غوره لوبغاړی د آیرلینډ لوبډلې لوبډلمشر اعلان شو، ځکه چې د آیرلینډ لپاره یې په 51 منډې ترلاسه کړې. آیرلینډ سره یې د هدف په پوره کولو کې زیاته مرسته وکړه. ستاسو په فکر افغانستان ولې دا لوبه وبایلله؟ خپل نظرونه هم د کمنټ په برخه کې راسره شریک کړئ. که د کرکټ یاران هستئ نو د کرکټ یاران یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. هیله د ویډیو لایک او د نور ملګرو سره یې شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان ښه وخت ولرئ.